السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سلامونه مې واخلئ ملګرو، ستاسو کشر لاندې ملا همدرد د خپرونې مینې او ژوند در سره مخاطب یم. په دې هیله یم چې روغ وئ، د ژوند په خوشحالو کې به پټ وئ. ملګرو نن را سره ډېر ګران محترم فاروق غمخوار صاحب په خپرونه کې مېلمه ده. هغه کلامونه ریکارډ کړو. راځم فاروق غمخوار صاحب ته. غمخوار صاحب په خپرونه کې درته ډېر زیات فرق کوي او ډېره مننه عزتمن شم. ټولو اورېدونکو ته نیک نیت کرامات مننه. ډېره مننه غمخوار صاحب، خوشحاله اوسئ. ژوند څرنګه ده؟ ژوند شکر دی، الله فضل دی، ډېر ښکلی تېرېږي، ډېر په مزو کې تېرېږي. د الله نه په هر ولایت کې شکر. خوشحاله اوسئ. غمخوار صاحب کلامونو طرف ته به راځو، خو کتونکو سره خپله لنډه شان پېژندګلي وکړه. ما نوم خو فاروق دی، خالي اسم غمخوار دی. په قوم افریدا یم، بیا بن فعیل یم. په افریدو کې فراق کې پیدا شوی یم. یو وړاندې تاریخ وړاندې میاشتې په 1903 اتیا یم کې ورته مې زده کړې کړي دي شات توحید و سنت اسکول نه. د دوم وطن پرې مې سبق ویلی دی او اوس سعودي کې مې شته یو. دلته توبې لا راغلو، ورپسې مینه وه. خوشحاله اوسئ. غمخوار صاحب ملګرو سره به څه شي؟ ملګري له غواړي مقام خو مقام نه پېژني، غواړي مقام خو مقام نه پېژني، عمري په اسلام خو اسلام نه پېژني. غواړي مقام خو مقام نه پېژني، عمري په اسلام خو اسلام نه پېژني. او هغه خو یو څه او دوی بل څه وایي، هغه خو یو څه او دوی بل څه وایي. او ښکاري راوړی پیغام نه پېژني. ډېره مننه. نو کړي ابتدا د ارتقا دپاره، کړي ابتدا د ارتقا دپاره، او هغه ځانګړی انجام نه پېژني. مننه. ورکړي ګلونه د ازغو په بدل، د مینې خلق انتقام نه پېژني. نوم یې غمخور دی، زه یې ښه پېژنم. نوم یې غمخور دی، زه یې ښه پېژنم. که څوک د مینې غلام نه پېژني. یو بل کلام دی. اغیار ته ګورځي درومي په لار د ترکۍ، اغیار ته ګورځي درومي په لار د ترکۍ. او تر اوسه پښتون ونه کړلو کار د ترکۍ. اغیار ته ګورځي درومي په لار د ترکۍ، او تر اوسه پښتون ونه کړلو کار د ترکۍ. او مونږ څه به کړو لاس پورې په کردار د ارتقا، مونږ څه به کړو لاس پورې په کردار د ارتقا. او زده کړی چې مونږ نه دی له ګفتار د ترکۍ. مننه. او تر اوسه بیدار نه شو د پښتونو د ضمیر، تر اوسه بیدار نه شو د پښتونو د ضمیر. او وختونه ترنه تیر شو وار په وار د ترکۍ. او د هغو په مشرۍ کې ټول ولس و خوار وزار، د هغو په مشرۍ کې ټول ولس و خوار وزار. او نارې به چې وهلې چاپجار د ترکۍ. ډېر ښه، ډېر ښه شعر دی. نو څو او بیا خیر دی که چا خطر کې دروني مفي غواړم، بخښنه غواړم. بیا خیر دی که نجیب غوندې کې وخېږم په دار، بیا خیر دی که نجیب غوندې کې وخېږم په دار. خو چې دغه پښتونخوا کړم له لزار د ترکۍ. او مقطع یې مونږ وکنسته لارو کې یو بل لره کویان، مونږ وکنسته لارو کې یو بل لره کویان. چې راغللو غمخوره په مونږوار د ترکۍ. ملګرو غمخوار صاحب مر سره واورېدو. غمخوار صاحب په اخره کې زموږ مینوالو ته څه پیغام لري؟ نو زموږ خو مینوالو له دا پیغام دی چې مینه لپاره کې محبت یې خور کړي. نفرتونو نه څه نه جوړېږي. 2 ورځې ژوند دی چې څومره په مینه محبت تېر شي هومره ښه دی. مونږ له د مطالعې ډېر ضرورت دی، په کشرانو باندې شفقت ډېر ضرورت دی چې په هغوی باندې فلمونه وکړو. خو هغه یو مثبت هدف طرف بوځو. خو حالا دی نه کړي لکه اوس معاشره ډېره خراب طرف له هم روانه ده. او مونږ له ټولو نه اهم هغه دا پوره چې په بچو باندې مونږ فلمونه وکړو، یو ښه تربیت یې وکړو. ملګرو غمخوار صاحب مر سره واورېدو. تر بل پروګرام پورې خپل کشر نه ملا همدرد ته ورکړي اجازت.